الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف يا أخي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمند مسلمانانو، ما ستاسو د وړاندې د قرآن مجید یو دوه درې مختصر آیاتونه تلاوت کړل. د الله پاک دربار کې سوال دی چې الله پاک ماته د صحیح وینا توفیق، تاسو ته د صحیح اورېدو توفیق، ماته او تاسو ته ټول انسانیت ته د عمل کولو توفیق راکړي. دا میاشت د اسلامي کال لومبۍ میاشت د محرم، څلور میاشتې د حرمت میاشتې دي. د مکی قریش او د اسلام نه مخکې چې کم کافرو جنگجو خلکو ټول عمر په جنگونو کې تیر کړي او کوبه جنگونه به کول، هغوی به هم د دې څلورو میاشتو ډېر احترام کو. یو د دې میاشتې د محرم او دوه د دې نه مخکې ذیقعده او ذوالحجه، چونکې دا د حج میاشتې وي، حاجیان به راتلل حج له، نو دوی به هم لږه شانتې ساه واخیسته چې دا میلمانه راځي، دا جنګ جګړې مه کوئ. او یو د رجب میاشته چې مونږ ورته په پښتو کې زبرګه میاشت وایو. نو دا څلور میاشتې د حرمت میاشتې دي. قرآن کې هم د دې ذکر راغلی دی او قرآن هم حکم باقی وساتوي، تاسو هم د دې حرمت کوئ، د دې عزت خیال ساتئ، دې کې جنګ جګړې مه کوئ. مسلمانانو ټول عمر څومره غزاګانې کړي دي، کافرو سره جنګونه کړي دي، نو د دې ورځو د دې میاشتو به خیال ساته دی کې به جنگ نه کوي. او د الله د طرف نه حکم په قرآن کې دا دی چې تاسو اقدامي جنگ به نه کوئ. ته به په دشمن نه ورځئ چې جنگ ورسره وکړي، دفاعي جنگ کولی شي، هغه د باندې راځي او جنگ د سره کوي، نو بیا خپله دفاع وکړه. که بیا ته جنگ کوې نو خیر دی. نو اقدامي جنگ نشي کولی او دفاعي جنگ د هغې اجازت قرآن کړی دی، شریعت کړی چې دا کوئ.